رستم سرباټا کې د 21مې پیړۍ په دور کې هم برېښنا نشته، د اسانتیاوو نشتوالی د خیبر پښتونخوا د مردان ضلعې د رستم تحصیل په بېلابېلو سیمو کې د بنسټیزو اسانتیاوو نشتوالی د خلکو ستونزې زیات کړي دي. د سرباټا له 250 څخه زیات کورنۍ لا هم په 21مه پیړۍ کې د بجلي له اسانتیا څخه محرومه دي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې د څښاک، پاکو اوبو، پخو سړکونو، تعلیم او روغتیا په برخو کې هم د بنسټیزو او اسانتیاوو کمی موجود دي. د سیمې اوسیدونکي وایي نړۍ د مصنوعي ځیرکتیا او مختلف ټکنالوژي دور ته داخله شوه، خو د سرباټا خلک لا هم د بجلي په څیر له یو پوښتنیزو اسانتیا محرومه دي. دوی وایي بجلي د نشتوالۍ له امله د سیمې خلک اړ شوي چې د خپلې وسې مطابق په شخصي لګښت کوچني سولر سیسټمونه ولګوي، خو د محدود مالي وسایل لرونکي کورونو لپاره دا هم یو اضافي اقتصادي بار دی. د سیمې خلکو په وینا د سرباټا ترڅنګ به په کوزباټا، باقي او اشتیا سیمو کې هم د چاشپاکو او په مناسبه اسانتیا نشته. د پاکو اوبو نشتوالی له امله خلک د ورځني ژوند په مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سیمپیزې خلک وایي خرابو سړکونو د تګ راتګ ستونزې زیاتې کړې دي، په داسې حال کې چې د تعلیمي نظام کمزوري او د بنسټیزو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی د خلکو مشکلات لا پسې زیات کړي دي. دوی ادعا کوي چې په سیمه کې د پرمختیایي کارونو په اړه یوازې ژمنې او خبرې شوي دي، خو په عملي توګه بنسټیزو او ستونزو ته هواري لارې اغېزمن اقدامات نه دي شوي. د سیمې اوسیدونکي له حکومت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د سرباټا په ګډون له رستم په محرومو سیمو کې د بجلي، پاکو اوبو، سړکونو، تعلیم او روغتیا په برخو کې د اسانتیاوو د برابرولو لپاره بیړني او عملي ګامونه پورته کړي. د خلکو په وینا 21مه پیړۍ په دې دور کې د بجلي، پاکو اوبو، تعلیم، روغتیا په څیر اسانتیاوو ته نه لاسرسی د سیمې پرمختګ په وړاندې یو څه ستر ستونزه ده.